سلامونه سادات صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. وعلیکم السلام. مننه، خیر اوسئ. د شاپور زدران د مړینې په تړاو که راته ووایاست د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یا د افغانستان د کرکټ لپاره دا څومره ستره ضایعه ده؟ بالکل، شاپور زدران د افغانستان د کرکټ یو نه هېرېدونکی نوم. هغه څوک چې په هغه وخت کې د افغانستان د ملي لوبډلې استازولي وکړه، کله چې امکانات ډېر کم وو، سهولتونه کم وو، مالي امکانات هم کم وو. دلته په هېواد کې هغومره میدانونه، هغومره اکاډمیانې نه وې. لومړۍ ورځې وې، سختې ورځې وې، خو دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ویاړمن استازولي وکړه، زحمات یې ویسته، خولۍ یې توی کړې او په خپل وخت کې د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې. نو د په وفات باندې د افغانستان کرکټ بورډ اداره، کارمندان، لوبغاړي ټول ژوره خواشیني څرګندوي او نوموړي ته د جنت الفردوس غوښتنه کوي. دغه راز د فامیل ته، دوستانو ته او ټول هغه د کرکټ فامیلي چې وو، د همدوره لوبغاړي چې وو دلته په اداره کې چې د ملګري وو، څومره د کرکټ په برخه کې چې خلک کار کوي او د سره یې اړیکې درلودې، ټول ډېر زیات خفه دي. نو دوی ټولو ته د سختن تعالی له درباره جمیل صبر غواړو. مننه. ښه به وي که په کرکټ کې د ښاغلي او ارواښاد او ملي اتل شاپور زدران د لاسته راوړنو او دغه د خدمتونو په اړه راته معلومات راکړئ. بالکل، شاپور زدران د په لومړي ځل 2004 کال کې د ACC په سیالیو کې ګډون وکړ او بیا په یو ورځنۍ نړیوالو سیالیو کې په 2009 کال کې ګډون وکړو. ټول ټال یې په 80 نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې وه. ډېر پیاوړی بالر و، دنګه ځواني، ښایسته قد. کله چې به دی میدان کې و نو د ده هغه ځانګړی سټایل چې د ځان ته ډېر ځانګړي مینوال پیدا کړي وو. نه تنها په افغانستان کې، په نور نړۍ کې هم د دغه توپ اچونې ځانګړي مینوال وو. په ډېرو سیالیو کې د افغانستان دپاره لاسته راوړنې درلودلې دي، خصوصا په 2015 نړیوال جام کې کله چې مونږ د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې یو سیالي وګټله. هغه هم د همده د مټو برکت چې په وروستیو کې کله چې د افغان ملي لوبډلې 9 لوبغاړي آوټ وو، د میدان ته راځي او په هغه حساس وخت کې 4 منډې ترلاسه کوي او بالاخره افغانستان ته په نړیوالو سیالیو کې لومړۍ بریا ور په برخه کوي. نو دې ته ورته ډېر داسې مثالونه شته چې د افغان کرکټ په بریا کې مهم رول درلود او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې او دغه هیڅکله د هېرېدو نه دي. په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د شاپور زدران چې د هیواد یو ملي اتل و د درناوي او لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري که نه؟ د اوس لپاره خو باید ووایم د هیوادوالو د معلوماتو لپاره هم چې نن مازدیګر 4 بجې شاوخوا به د مرحوم جسد کابل نړیوال هوایي ډګر ته راوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه، ملي لوبډلې لوبغاړي، د پخواني دوستان ټول به میدانوي ته ورځي. د دوی جنازه به د دوی کور ته انتقالیږي په بګرامیو کې او بیا سبا پنجشنبه ده، سبا 9 بجې به د دوی جنازه له دوی د کور نه پورته کیږي. په 10 بجې به د کابل په عیدګاه مسجد کې د دوی د جنازې لمونځ ترسره کیږي او بیا به د مرنجان په تپه باندې مرحوم خاورو ته سپارل کیږي. هلته به هم ځانګړي مراسم وي او د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې به مرحوم خاورو ته وسپارل شي. په راتلونکي کې د دغسې ملي اتلانو او بالخصوص د دغسې ملي لوبډلو لوبغاړو لپاره د روغتیا او منظمې طبي څارنې لپاره کرکټ بورډ کومه تګلاره لري که نه؟ دې دپاره به مونږ همیشه د بورډ غړي لرو او پخوا هم هغه کسان چې د کرکټ په برخه کې کار کړی دی او هغوی وفات شوي وخت نه وخت ورسره د کرکټ بورډ ادارې مرسته کړې ده. نو دوی دپاره ځانګړې کمیټه شته، هغه به په دې تړاو باندې ناسته ترسره کوي. هر هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه به ترسره کېږي انشاءالله. په پای کې د شاپور زدران چې یو ملي اتل و، د ډیرو هیوادوالو د ډیرو مینوالو په خولو مسکا راوستې وله. د ده مینوالو او افغان ولس ته ستاسو پیغام څه ده؟ واقعا شاپور زدران په ځوانۍ کې له موږ نه جدا شو. نو کله چې دی مریض و، په هندوستان کې و، د دغه سخت مرض او ناروغۍ نه رنځېدل، موږ دوی ته دعا کوله. اوس چې دی وفات شو نو اوس به هم دوی ته دعاګانې کوو او خدای دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. د ټولو مینوالو نه هم تقاضا ده، د غوښتنه هم دا ده چې شاپور زدران ته دعاوې وکړي او باقي دې خدای پاک د دوی دوستان، فامیل د دغسې غمونو نه وساتي.
ډېر مننه محمد نسیم سادات صاحب چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته او موږ ته مخ راکړه. ټول مودان مننه، خیر اوسئ.